سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نهاية العالم كيف تحدث عنها القرآن؟ د نړۍ د پای په اړه قرآن کریم څه وایي؟ لسګونه مقالو، لیکچرونو او تیوریګانو په بنسټ ادعا کېده چې په 2012 میلادي کال کې به قیامت وشي. خو دا هر څه ناسم وو. په پیل کې راځي په دې اړه توافق وکړو چې قرآن کریم د بشر په لاس لیکل شوی کتاب نه دی. په دې اړه قرآن کریم کې او له هغې بهر لسګونه دلایل شته چې دا آسماني کتاب دی. څه باندې 1400 کاله پخوا قرآن کریم د ذرې او تر هغې کوچنۍ اندازې خبره کړې. په سورة نساء کې قرآن کریم ویلي ان الله لا یظلم مثقال ذره، په دې معنی چې په قیامت کې به عدل او د عملونو تلل د ذرې په وزن وي. قرآن کریم په دې هم بسنه نه کوي. الله تعالی وایي ولا یظلمون نقیرا. د آیتونو منطق دا دی چې الله تعالی یې کوچنی کوي، لویوي یې نه. په 2000 میلادي کال کې جاپان کې دا ثابته شوه چې هر نوري فوټون یا معیار 1 ذره ده. په منځ کې داسې ذرات دي چې تر ذرې 100 ځله کوچني دي او کوارک نومیږي. دا کوارک له فلک نه تاویږي، تل په اهتزازي شکل خوري، داسې لکه یو کوچنی بال چې د یو زنګ په منځ کې حرکت کوي. همدا نقیر دی. په دې معنی چې الله تعالی له ذرې 100 زره وارې هم کم اندازه باندې په چا ظلم نه کوي. قرآن کریم په دې هم اکتفا نه کوي. وای ولا یظلمون فتیلا. قرآن کریم له دې وروسته په فتیل ټینګار کړي. فتیل څه شی دی؟ څنګه یې چې په اسراء سورت کې یاد کړي. وروستی ساینسي نظریې ښیي چې د کوارک په منځ کې زر چنده کوچني برېښنایي مزي دي او په منځ کې خالی فضا هم شته. کله چې فتیل یو نوري مزی وي، په دې معنی چې الله تعالی له یوې ذرې 100 میلیونه وارې کم اندازه هم پر چا ظلم نه کوي. د دې ژور ساینسي تحلیل وړاندې کول 1400 کاله وړاندې د یو انسان لخوا ناممکن دي. د نړۍ فزیک پوهان لا تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د شپې یا تیارې فزیک په اړه څه ومومي. څنګه امکان لري چې د ټیټ حرارت له پوهېدو پرته د لوړ حرارت په اړه ځان وپوهوو، لکه یخني؟ همداراز څنګه کېدای شي چې زه د رڼا په اړه ووایم، حال دا چې د تیارې په اړه نه پوهېږم. زه له ټولو اوسنیو ساینس پوهانو پوښتنه کوم چې د شپې یا تیارې فزیک چیرې دی؟ دا فزیک په قرآن کریم کې موندلای شئ. د تکویر سورت په 18 آیت کې. دا آیت یوازې له 3 کلمو جوړ دی: واللیل اذا عسعس. د عسعس کلمه له 2 سیلابونو جوړه ده. عسعس دا د یو اهتزازي حرکت فکر راکوي. عسعس. په قرآن کریم کې لسګونه داسې کلمې دي چې همدغه شان ژبنیز ترکیب لري. هر یوه یې د همدې خوځنده یا اهتزازي حرکت فکر زیږوي. زلزل. زلزال خپل یو خوځنده حرکت دی. اذا زلزلت الارض زلزالها. تر زلزل دم دم قوي ده. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. نو د ځمکې له زلزلې زیات له قوته ډک ټکان. پس شپه او تیاره هغه ماده ده چې وزن، تراکم یا غلظت او تودوخې درجه لري. مشهور عالم الکسندر ګراهام بیل ته د منسوبې کلمې د ډیسیبل معنا څه ده؟ ډیسیبل د غږ د فزیک یا بیل د لسمې یوه برخه ده چې د غږ د کچې معلومولو اندازه ده. قرآن کریم د غږ اندازه له ټیټې تر لوړې په ترتیب یاده کړې. پیل د ریکز له مرحلې کړی. ریکز له ډیسیبل 20 وارې ټیټ غږ دی. په مریم سورت کې الله تعالی فرمایي او تسمع لهم رکزا. بیا یې همس درجه یاده کړې. وای فلا تسمع الا همسا. ورپسې د نجوا مرحله ته الله تعالی وای واسر النجوا. تر دې چې عادي خبرو ته درجه ورسېده او تر هغې لوړه شوه ان د صیحه تر کچې رسیږي. فرمای واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. تر صیحه صاخه د غږ لوړ اندازه ده. فاذا جاءت الصاخه. 1400 کاله پخوا قرآن کریم دغه کچه په ترتیب له ټیټې تر لوړې اندازې یادوي. دې ته باید پام وشي. هغه وخت نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم
نه د هغه ملګرو او نه هم نورو خلکو دومره ژور معلومات درلودل، نو څنګه قرآن کریم دومره موده پخوا د غږ د کچې په اړه داسې معلومات وړاندې کړي چې 1400 کاله وروسته کشف یا ښکاره شوي، لکه د درنو وسلو غږ، د الوتکو او یا داسې نور لوړ غږونه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و. دا ښیي چې قرآن کریم آسماني مبارک کتاب دی چې د الله تعالی له لوري نازل شوی دی. قرآن کریم وایي له موږ بره 7 طبقې دي، نه 8 نه 15 او نه هم 6. که کوم انسان په تلسکوپ هم اسمان ته کتلی وای، هیڅکله یې نشو کوای چې 7 اسمانونه وویني. دغه 7 طبقې له 1950 کال وروسته ولیدل شوې، کله چې روسي یوري ګاګارین لومړی ځل سپوږمۍ ته وخوت. هغه دا وموندله چې له موږ بره 7 پوړونه شته. 1400 کاله پخوا قرآن کریم کې ویل شوي وبنینا فوقکم 7 شدادا. بره 7 طبقې داسې اسمانونه دي چې هر اسمان بل کې غوټه شوی. د دوی ځینې بیلګې د اوزون او انسفیر طبقې دي چې نړۍ پرې ودانه ده. د ساينس په بنسټ دا ثابته شوې چې له ځمکې 400 کیلومتره بره د اټوموسفیر 7 پوړونه دي. د سورة طلاق په آیت کې الله تعالی فرمایي الله الذي خلق 7 سماوات من الارض مثلهن. دا څه معنی؟ یعنې زموږ له یوې ځمکې نه د اټوموسفیر 7 طبقې تاوې شوي دي. د دې غلافونو په اړه الله تعالی فرمایي فوقکم 7 شدادا. دا اکتشافات 1400 کاله پخوا هیڅ امکان نه لري چې د یو انسان دی وي، که څومره پوهه هم ولري. نو ښکاره ده چې قرآن کریم آسماني کتاب دی. د دې له منلو وروسته چې قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی، پکې دا ویل شوي چې نړۍ باید څنګه پای مومي. دا هر څه په راتلونکو برخو کې دوام لري.